آدم علیه السلام ته الله تبارک و تعالی چې کله دی دنیا ته راشوک د حوا رضی الله تعالی عنها په نس کې دوه بچان کېدل، یو به نارینه و بل به ښځینه و. کله چې به دا دوه پیدا شول چې غټ به څه د دې دوه نه کار ناروا و، ځکه چې دا د یوه نس پیدا شوي دي، په یوه وخت کې پیدا شوي دي. هغه مخکې چې پیدا شوي دي هغه به هم یو ورور یو خور و، هغه خور به دې ته کښېنول، دا خور به هلته کښېنول، داسې و په نسلو باندې پیدا کېدل. قابیل او حابیل دا دواړه د آدم علیه السلام اولاده وو. قابیل یې غټ و، حابیل یې کوچنی و، کشر و چې موږ تاسو ورته وایو. د قابیل سره چې کومه خور پیدا سوی و دا په رنګ باندې ډېر ښایسته و، د حابیل سره چې پیدا سوی و هغه د ډېره ښایسته نه و. آدم علیه السلام وغوښتل چې هغه حابیل چې د قابیل وروسته پیدا سوی دی د هغه نکاح هغه نجلۍ سره وکړي کوم چې د قابیل سره پیدا سوی ده. هغه خو په رنګ ښایسته وه. قابیل ورته وویل دا زه نه ورکوم، دا زه خپله کوم. آدم علیه السلام ممانعت وکړي چې مه کوه، دا جواز نه لري. په یوه وار کې چې د یوه نس څخه کم ورور خور پیدا شول دا جواز نه لري. قابیل ودرېدی ویل زه کوم. آخر دی ویل چې راسې خیرات به وکړه، که د هر چا خیرات الله تبارک و تعالی قبول کوي هغه به رنجدي کوي. دا قابیل چې و دا کښتګر و، ښه باغونه و، ښه پالیزونه و، دا یې درلوده. او حابیل چې کوم و هغه به شپانه و، ښه رمه یې درلوده. دا قابیل را ولاړ شو، د خپل کښت څخه یې کمزوري شان جمع کړه کښې شو. او حابیل را ولاړ شو په خپل رمه کې چې هغه مږ هغه چاغ او ښه مږ و هغه یې راواخیستی. په هغه وخت کې د قبلېدو نښه دا و چې د اسمان نه به اور رالی، هغه صدقه او خیرات به یې وسوځول، بس به دی به خوشحاله چې الحمدلله زما د خدای قبله کړی. د اسمان څخه اور رالی، د حابیل څه یې پورته کړي، د ده دا پاته سو، دلته عناد شروع کوي. او دا یې ورته ویله، دا خپل ورور ته ویل اوس نو زه تا وژنم ولا که دې پرېږدم. ولې ستا دا قبول سو زما دا ولې نسه قبول؟ دغه ته حسد وایي. قابیل ویل زما دا ولې نسه قبول چې ستا دا قبول سو زه تا وژنم. هغه ورته ویل ته که ما وژنه که نه زه تا ته خپل لاس لا هم نه درغځوم، زه د الله څخه بیریږم. قابیل را ولاړ سو دی یې وویشي. د دې عناد او د دې حسد نتیجه داسې په کتابونه لیکي چې در آخرت د ورځې پورې در قیامت چې راځي در دغه ورځې پورې هر څوک چې ناحق له قتل کوي د ده ونډه به پکښې وي. دا د حسد د وجې د عناد د وجې د ته ورسېدل ده، دا د حسد او د عناد د وجې د ته ورسېدل. لهذا نن معاشره کې زموږ د ځوانانو ترمنځ هم حسد ډېر دی. که یو سړی په ښه موټر کې سپرېږي دلته دی سوځي چې دا نو د کومې خوا یې پیدا کړه، دا نو څنګه سو، دا نو ولې دا رقم سو. که دوه ورونه یې بیش سره وکړي، یو ته الله تبارک و تعالی مال دولت ورکړي، ښه اولاد ورکړي، دا بل ورباندې سوځي چې دا نو ولې دا رقم سو. حال دا دی چې دغه حسد به آخر دی جهنم نه راستی. الله فرمایي قرآن عظیم شان کې فرمایي دغه حسد به بیا په نتیجه کې دا کسان چې کوم دی هغه جهنم نه راستی. یوسف علیه السلام یو ځای د ده میراثي زامن ورونه ډېر وه. دغه یوسف علیه السلام سره حضرت یعقوب علیه السلام مینه کول ډېر ورباندې ګران. دا ورونه یې سره جمع سوه چې هسې بابا دومرې ناجایزه علیاذ بالله کوي، نبي ته خو سړی نه سي ویلی چې ناجایزه کوي، دی دومرې علیاذ بالله ناجایزه کوي، دی پر موږ د ګرو ورباندې ګران دی. راسي سات یواز ګورې دغه ځای حسد شروع سو. دی ولې تر موږ پر بابا ګران دی، دغه حسد سو. لکه ما ورته چې وایي د پلانکي ولې دنیا در ما زیاته ده، د پلانکي اولاد ولې در ما زیات دی، د پلانکي پیسې ولې در ما ډېر دي، د پلانکي ځواني ولې در ما ښه ځواني ده. دلته چې ده دا وویل چې بابا د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته کوي، موږ سره کمه کوي. اوس د دې نتیجه څه خو حسد شروع سو که نه، بغض عناد شروع سو. نتیجه یې څه شته؟ نتیجه یې راولاړ سو مشوره یې سره وکړه چې راسئ بابا ته به بهانه وکړو چې دی ښه موسم دی، دی ښه شینګیا ده، راسئ موږ دا کشر ورور په میله را سره بیایو. یعقوب علیه السلام په دې پوهېدي چې دا زما بچان د ده سره یو څه حسد لري. دی راله بابا ته کښېنسته، بابا موږ زه په میله باندې موږ ته اجازه راکړه. هغه ورته اجازه ده، وایي دا زموږ کوچنی ورور هم موږ را سره بیایو. دغه یعقوب علیه السلام ته په زړه کې دا ور وګرځېده. اخر ورته وایي دی مه بیایاست، زه بیریږم چې دی به ستاسو څخه لیوه وخوري. حقیقي لیوان خو نو دی وه. وایي زه بیریږم چې دی ستا څخه لیوه ونه خوري. دی وایي نحنو عصبه، موږ خو یو بسته جماعت یو، اته نه کسان یو، موږ به ګرده ورته ولاړ یو، لیوه به دی زموږ څخه خوري. دا خو ډېر لرې خبره ده. بابا ته موږ سره دی لکه اخو ده ول توکل پر خدای دې زه ولاړ سم. کله چې یوه به بوتلې که مې څه ځینې وشکوي سات یې ورو ورسي،
ساته چې ورو ورځوئ کمیس یې په وینو سره ولړي بارې بابا ته راوړي بابا موږ بازۍ باندې اخته و پام نو دی لیوه راغلی و دی یې خوړلی دا یې کمیس دی دا یې علامه ده دا یې وینې دي بابا خو پوه سو ډېر غمګینه سو دومره یې ژړل چې بعض مفسرین لیکي چې د سترګو تورې سپین سو په سترګو پسې ړوند سو د زوی ډېر بد محبت دی آخر دا یوسف علیه السلام ته الله کم عزت ورکوي د دې کم ضلالت دی ته دلته ورته ګورم یو قافله راغله قافله دې ته وکیل پخوا زمانه کې به په روښان باندې د یوه علاقې څه بل علاقې قافله راغله دا ساته یو شی ورشوه کړي د اخوا څه په سا کې په سولاغه کې زبردسته ښایسته ماشوم راووتی د یوسف علیه السلام په حسن کې علما لیکي چې په ټوله نړۍ کې د حسن نو څومره حسن به راغلی د ده په مقابله کې څوک نو دومره ښایسته چې راویښسي یو تک سپین ښایسته غلام او کوچنی دی خوشحالي یا بشرا خوشحالي د دغه ښایسته هلک مې پیدا کړي غلام مې پیدا کړي لاړې د مصر په باچا باندې خرڅ کړي د مصر باچا روزي اکثه داستان یې ډېر اوږد دی قرآن عظیم شان سوره یوسف کې دا ټول تفصیل کیسه راخیستله آخر دا و چې د باچا ښځه ورباندې میینه سوه بیا هغه و چې د باچا ښځې تهمت ورباندې ولګوي یوسف علیه السلام یې جیل ته واست بیا باچا خوب ویني هغه خوب معنا ورکولو والا نسته هغه د زندان خادم رالی یوسف علیه السلام ته ډوډۍ راوړل او دا یې ورته وویل چې باچا دی خوب لیدل زه د خوب تعبیر کوم اره زندان د خادم یې ارسول بیا دا خوب راته کړه کې اخر یوسف علیه السلام یې ور وغوښتی ورته وویل چې دا داسې خوب دی 7 کاله به ته دغه وینې قحطي وینې اول 7 کاله به داسې بارانونه وي داسې غنم به چې انتها به نه وي دوهم 7 کاله به داسې قحطي چې بیا به یې ته راولاړ سه اوس له هغه زیات غنم چې کوم دي ذخیره یوسف علیه السلام راولاړ سو خزانچي یې وټاکئ هغه ورور ورته راځي بیا د ده نشان وړي او الله تبارک وتعالی یې سر رسوا کوي کیسه ډېره اوږده اول د دغه د وجې څخه چې دا ورونه راولاړ سول یوسف علیه السلام رنګه ښایسته ماشوم یې څا ته وغورځوئ غټه وجه دا و چې حسد یې درلودی عناد یې درلودی بغض یې ورسره کوئ په دې وجه باندې دا کسان دا رقم دا رقم د حسد په باره کې واقعیات بیخي ډېر دي د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي